د ظلم پایله. امام زوحبی رحمت الله وایي یو سړي راته کیسه کوله او ویل یې یو سړی مې ولید چې لاس یې له اوږې سره پرې شوی و او په تیز اواز سره یې ویل که څوک مې ویني هغه دې له ما څخه عبرت واخلي او په هیڅ چا دې ظلم نه کوي. سړی وایي زه لږ ورنږدې شوم او ورته ومې ویل څه خبره ده وروره. معیوب انسان راته وویل ډېره عجیبه کیسه مې ده. معیوب انسان وویل زه د ظالمانو سره نوکر وم. یوه ورځ مې د مایانو یو ښکاري ولید چې یو لوی کب یې ښکار کړی و. زما زیات خوښ شو. زه ورغلم او ورته ومې ویل دا مایه یې ماته راکړه. کب نیونکي راته وویل نه یې درکوم ځکه دا زه خرڅوم او خپلو اولادونو لپاره پرې روزي اخلم. ما هغه ښکاري ووهو او هغه مایه مې ترې په زور واخیست او کور ته مې یووړ. خو کله چې په لاره روان وم مایي زما د لاس په غټه ګوته خوله ولګوله. کله چې مې کور ته یووړو سمدستي مې له لاس وغورځوو خو ګوتې مې سخت درد شروع کړ. تر دې چې د ګوتې درد مې دومره زیات شو چې ټوله شپه ویښ وم. په سبا مې لاس وپړسېد. کله چې طبیب ته ورغلم نو د درد شکایت مې ورته وکړ. ډاکټر چې زما د ګوتې زخم وکوت ویې ویل دغه زخم د ناسوړ شوی دی او د دانې شکل یې اختیار کړی دی. که دا ګوته درنه پرې نه کړم نو شاید بیا د لاس پرې کېدو ته اړ شي. ګوته یې راڅخه پرې کړه. د ګوتې له پرې کېدو وروسته بیا مې نه د شپې خوب وکړ او نه آرام. بیا چې لږ وخت تیر شو نو ډاکټر ته ورغلم او ډاکټر راته وویل ټول ورغوی دې پرې کړه کنه بیا به د ټول لاس پرې کېدو ته اړ شي. له دې سره یې ورغوی هم راڅخه پرې کړ خو درد څنګل ته ورسېد او سخت دردمن شوم. له ډېره درده مې چیغې شروع کړې. کله چې بیا ډاکټر ته ورغلم راته ویې ویل لاس دې په څنګل کې پرې کړه کنه ټول بدن ته به دې زیان ورسیږي. بالاخره مې لاس په څنګل کې پرې کړ. د څنګل له پرې کېدو وروسته درد اوږې ته ورسېد. بیا چې کله ډاکټر ته ورغلم راته ویې ویل دا ځل د لاس اوږې سره پرې کړه. لاس مې اوږې سره پرې کړ او اوس مې دا حال دی. یو نږدې ملګري راڅخه وپوښتل دا څه پېښه ده. ما ورته ټوله کیسه وکړه. ملګري مې راته وویل که هماغه اول وخت ورغلی وای بښنه دې ترې غوښتې وای او خوشحاله کړی دې وای نو د بدن هېڅ غړی به دې نه پرې کېده. خو زه تېر په هېر اوس لاړ شه او کب نیونکی پیدا کړه او بښنه ترې وغواړه مخکې له دې چې ټول بدن ته دې زخم خپور شي. زه ډېر زیات د کب نیونکي پسې وګرځېدم. بالاخره مې هغه پیدا کړ. ډېر زیات مې ورته وژړل او ورته ومې ویل د الله په نامه ماته عفو وکړه. کب نیونکي راته وویل ته څوک یې؟ ما ورته خپله کیسه وکړه او ورته ومې ویل زه هغه نفر یم چې په زور مې درنه مایه واخیست او لاړم درنه. بیا مې ورته د لاس پرې کېدو کیسه وکړه او لاس مې ورته وښودو. کب نیونکی هم سخت خفه شو. کب نیونکي وویل دا امتحان چې ما په تا ولید نو ما درته عفو وکړه. سړي وویل کله چې ما له تا څخه مایه واخیست نو تا ماته ښېرا وکړه. کب نیونکي وویل هو ما داسې وویل یا الله زما د کمزوري او د دې سړي د قوت له امله یې په ما ظلم وکړ. ته راته په دې سړي کې د خپل قدرت نښانې راوښیه. معیوب انسان کب نیونکي ته وویل الله تعالی دې دعا قبوله کړه او د خپل قدرت نښانې یې تا ته زما په بدن کې در وښودلې. معیوب چې له سترګو څخه یې اوښکې روانې شوې داسې یې وویل زما الله تعالی ته توبه ده زه به بیا په هیڅ چا ظلم نه کوم او نه به د ظالمانو ملګرتوب کوم او نه به د هغوی لپاره د چا په دروازه درېږم او نه به د هغوی له مرستندویانو څخه جوړېږم تر څو چې ژوندی یم.